ډاکټر نجیب الله څنګه ولې او چا وواژه؟ سلام ګرانو لیدونکو، نن در سره د یو تاریخي حقیقت په اړه معلومات شریکوم، خو د مطلب شریکولو مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مارک جیمز امریکایي ژورنالیست په خپل کتاب زیړ طلایي کې لیکي جنرال حمید ګل د پاکستان د ISI سازمان مشر د 1996 کال د سپټمبر پر 26مه نیټه د ماښام پر 6 بجو د پاکستان د هلیکاپټر په واسطه د پیښور له لارې له نصر الله بابر او څو تنه نور لوړ رتبه پاکستاني جنرالانو، ملا محمد عمر د طالبانو مشر او 12 نور د طالب مشرتابه پلاوي سره کابل ته رادننه شول. دوی له راتګ سره سم پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتر څخه ارګ ته چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وه راوست. مارک جیمز پر خپل کتاب کې له هغه 3 ساعته ویډیو څخه یادونه کوي چې پر دغه شپه ډاکټر نجیب د خپل مرګ تر وروستیو شیبو خبرې کوي. مارک جیمز د نجیب او حمید ګل په دغه ویډیو کې خبرې داسې یادوي. جنرال حمید ګل له ډاکټر نجیب الله څخه داسې پوښتنه کوي: ما پیژنې؟ ډاکټر نجیب الله په ځواب کې وایي: بلې هو، ته حمید ګل د پاکستان د ISI مشر یې. جنرال حمید ګل ورته وایي: آیا پوهیږي چې موږ د څه شي په اړه خبرې کوو؟ ډاکټر نجیب الله ورته وایي: بلې هو، د هغې موضوع په اړه چې څو کاله وړاندې مو له حکمتیار سره په مذاکره کې له ما څخه غوښتي وه. حمید ګل: سمه ده، اوس چې له موضوع څخه تاسې خبر یاست نو راځئ چې کار پیل کړو. ډاکټر نجیب الله په ځواب کې ورته وایي: کوم او څه ډول کار چې تاسو غواړئ پیل کړئ؟ حمید ګل ورته وایي: موږ د یو لوړ رتبه باصلاحیته پلاوي په استازیتوب د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف لخوا راغلي وو تر څو د ډیورنډ کرښې په اړه 2 مادهیز سند ستاسو او د طالبانو امارت اسلامي مشر ملا محمد عمر ترمنځ لاسلیک شي او پکې ولیکل شي چې ډیورنډ کرښه د پاکستان رسمي پوله ده. د افغانستان موجوده حکومت دا کرښه د یو رسمي او منل شوي پولې په توګه پیژني او د یو رسمي سند په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتبار لري. د ډاکټر نجیب الله ځواب حمید ګل ته: هیڅ وخت به دا پروتوکول امضا نشي. تاریخ پر خپله صفحه پر زرینو کرښو لیکل لري چې د ډیورنډ خاورې کرښه د انګلیس لخوا په درغلۍ باندې شوې، نو ځکه د اعتبار وړ نه ده. ولې تاسو پاکستانیانو چې په خپل هیواد کې 7 تنظیمونه جوړ کړل تر څو د دوی په وجود کې د پاکستان ګټې خوندي وساتئ. کله چې د ملګرو ملتونو له لارې ما حکومت دوی ته تسلیم کړ، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د حکومت له لارې چې د هغه ولسمشر او حکومت هم ستاسو لخوا ټاکل شوی و، له دوی سره مو لاسلیک نه کړ. هغوی هم د پاکستان د ګټو په لټه کې ول، هغه څه چې ستاسو د ISI غوښتنه وه. جیمز زیاتوي چې پارک کې په هغه ځای کې چې ډاکټر نجیب راوستل شوی د پاکستان د اردو عسکر له حمید ګل سره په اردو ژبه خبرې کوي. د دغه پاکستانی عسکرو چلند له نجیب الله سره داسې ده لکه یو مجرم او متهم شخص چې محکمه کوي. په دې وخت کې حمید ګل امر کوي چې شاپور احمدزی د نجیب ورور چې بله کوټه کې تر نظارت لاندې و راولئ. د ویډیو ساعت 2:15 راښکاره کوي چې د 1996 کال 9 میاشت 28 تاریخ داسې معلومیږي چې د ډاکټر نجیب او د ورور د وژلو امر حمید ګل له نواز شریف څخه راخیستی. نجیب او د ورور د خپل مرګ شیبې شماري. په دې وخت کې ملا عمر چې مخ یې هم نه ښکاري په پښتو کندهارۍ لهجه وایي: تا خو په ملګرو ملتونو دفتر کې پناه وړې وه چې تر څو د هندوستان کافر هیواد ته ولاړ شي، خو اوس به دې مړی هم څوک پیدا نه کړي او داسې نورې خبرې. د همدې خبرو په جریان کې نجیب او ورور یې په لغتو او سوکانو هم وهي چې حمید ګل رانږدې کېږي او تفنچه یې هم په لاس کې ده. دواړو ورونو ته وایي: هندوستان د پاکستان دښمن هیواد دی، خو تاسو غوښتل زموږ دښمن هیواد ته لاړ شئ. د دې خبرو له ختمېدو سره ډاکټر نجیب الله په ډېره کلکه ضربه خپل سر د حمید ګل په پزه وهي او د ده له پزې وینې راځي. په دې حال کې نجیب د حمید ګل د باډیګارډانو لخوا په خېټه کې ویشتل کېږي. نجیب پر ځمکه لویږي. حمید ګل هم په خپله تفانچه باندې د ډاکټر نجیب په سر د 100 مرمیو ډزې کوي او دی وژني. وروسته بیا شاپور احمدزی هم دوی له 100 خواو د مرمیو په ډزو وژني. له هغه وروسته پاکستانی عسکر جسدونه راباسي او د باندې انتقالوي. د ویډیو له ساعت 2:53 سره برابره ده. د سهار خواته په 1996 9 میاشتې 28 تاریخ جنرال حمید ګل، نصر الله بابر، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او څو تنه نور پاکستانی جنرالان د پایکپ موټر په واسطه د کابل هوایي ډګر ته راځي
او له هغه ځایه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ده د پاکستان د اردو 2 څرخي طیارو په واسطه د پاکستان پیښور ته ستنیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ چې طالبانو ولې دومره لوی خیانت وکړ چې حمیدګل یې ارګ ته وغوښت او شهید ډاکټر نجیب یې شهید کړ؟